ښځې ته خو موږ محتاجه یو، شی ضرورت دی، ډوډۍ ضرورت دی، کور ته لاړ شئ نو ښځې ته موږ محتاجه یو که نه هلکه محتاجه یو که نه؟ دا ډبوی ولې دې ولې ډبوی چې ورته محتاج یې ډبې ولې ظلم نه کوو موږ ښځو سره رښتیا ووایه کوو که نه کوو که سهار وختي چې وځې نو کټ ته سخا په سخا پروت وي او بستره او بالښت او هغه چې کوم څادر پې د پاسه پروت دی د هغې نه منجوڼیا جوړئ او چې واپس کور ته لاړ شي ډوډۍ له راشي نو څنګه چلي بستره ښه مزېداره صفا څولۍ ښه صفا پرته او کټ هم درته ښه مزېدار پالنګ تیار پروت و دا څوک کوي دا چې دې واده کړي نو بیبي او که د واده دې نه دی کړی یاره مخکې مور او خو چې دله ښه مزېداره سار راوړي ګرمه پراټه ورسره ویلی او ښه مزېدار جبر او باسي او برید په یو خوا بل خوا خوړی را خوړی لوښي هم دقسې ګنده ورته پرېږدې او چې بیا راشې چانکې لکه د شیشې درته صفا کړي پیالې درته انځلي پرچونې درته انځلي ټیک ویم که غلطه وی او جامې ورته وباسئ د هغې نه څښا بین روانې د خولو ډک بین ترې روانې غریبه دا نه وایي چې دا ولې هغې ښه مزېدار درته شرطي کړي په صابون یې درته ووینځي او بیا پې د لښې سري المارۍ کې درته اوېزانده کړي دا څوک دا ښځې دا خویندې او دا میندې دا خدمت ته نه کوي ډوډۍ هم دله پخوي ښځې کباب وتړه شوی دی هم درته پخوي ښځې نن میلمانه راغلي دي هم درته کوي په هغه ګرمۍ کې لګیا ده ماشوم جاړي هغه ماشوم هم درته قلارئ څپلی هم درته پالش کوي پټکي هم درته یې ږدي او چې څوک ګیره خري دا جامد سامان هم تیار ورته ایښی و داسې ده که نه دا ښځې تابعدارې درته ولاړې دي نیکانې او صالحانې او چې کومه عالمه ښځی علم یې کړی وي خو د خدای د لارې نه خبرې بیا هغه درله بیا لوټه هم برابروي منزله دې بیا په سجا نماز هم درکوي تسبیح هم لاس کې درکوي او که کتاب ته رجت سي نو کتاب هم درته راځي ماله مشکات راولا خو پېژني په منډه درته راوځغلی ماله چای پخه که په منډه یې دله خو یو خبره درته کوم زموږ یو مولوي صاحب دی د هغه وی د ښځې عالمه ده ښځې د بناتو مدرسه کې استاد در مشکات شریف یې ښه او دوی ما کافیه خوله مشکات شریف غټ کتاب دی او کافیه لږ راکوټې کتاب دی ما ورته وی چای راله پخه که وی شرمېږم نه د مشکات ښیم او ته کافیه ښې زه به دله پخوم که ته بیا راله پخې زه سینې یره یم وله دوره ښیم او ته څلورمه درجه ښې نو زه به دله چای پخوم که ته به راله چای پخې یاره وی داسې حیران کړم چې اډو پلت مې ونه دې کې هم لږه ګزاره کوه ښه لږه ګزاره عالم ښه ده عالمه ښځه یو سړي کړې وه هغه ته وی ګورې تا خو زه کوم خو شریعت مطابق ژوند به تېرو وی ټیک ده بلکل او که ته معلم یې زه معلم یم شریعت مطابق ژوند به تېرو وی بلکل خو وی شریعت کې ستا ټیک ده واده ده وی شریعت کې ستا د مور او پلار خدمت په ما نشته شریعت کې به ماله ځان له کور راکې شریعت کې ستا د خویندو د لیور خدمت په ما نشته بس زه به تا سره ځان له کوټه کې ما ته به ځان جدا کې سړي وی دا څه په مصیبت وړئ دې سره څه وکړم عالم محترم سره څه وکړم زما د پلار خدمت به څوک کوي د مور به څوک کوي ماشومانو خویندو به څوک کوي وی نه تا ما سره واده وکړه شریعت مطابق ژوند به تېر کوو بس سړي هوښیار وی بلکل ټیک ته تا له به ځان د کور کړم زما د مور زما د خویندو زما د ماشومانو پلار خدمت په تا نشته مې کوه خو ګورې زه به هم د شریعت مطابق به ما تا ژوند تېروي یو نو شریعت کې ما له څلور ښځې جایز یو به بله کوم ولې ما د مور خدمت به وکړي ته عالم یې ته برداشت تدریس کې هغه به غیر عالمه وکړم مور او پلار خدمت به کوي یاره وی سره وخوړوي دا شرط به ختم وکړو او ښځې ته وایي چې دویمه ښځه در باندې کوم او دویمه ونه کوې ګورې دویمه چې چا کړې د شپې پاندرم پایه نه بره ختي شي نه لاندې پاندرم پایه به ناست نو ښځو سره ظلم زیاتې به نه کوئ ښه وعده به انشاءالله چلو انشاءالله بیا وایه انشاءالله تا ډېر بې خدمت وي که په کور ستا بچي کله دی او چې عالم وي علم وکړې په ښځو تفسیر ورته وښایه قرآن ورته وښایه دین ورته زده کړئ کوم ماشوم چې د دیندار او عالمې ښځې په غېږ کې لوی شو هغه نه به خدای شیخ الحدیث او شیخ القرآن جوړوي انشاءالله